اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو نن به زه تاسو ته داسې یو طریقه ښیم چې تاسو په خپل موبایل کې څنګه چک کړئ چې ستاسو په شناخته کارت باندې څو سیمان دي او کم سیمان دي. زما سره اوسئ، ویډیو وګورئ تر اخره پورې. د ټول اول به تاسو خپل موبایل کې کروم براوزر کولاو کړئ. کروم براوزر تاسو کولاو کړئ، تاسو به دلته په ګوګل کې سرچ کړئ CNIC انفارمیشن. دې باندې به تاسو کلیک کړئ. دې باندې تاسو کله کلیک کوئ نو تاسو به لږ لاندې راشئ. CNIC انفارمیشن سیسټم دې باندې تاسو کلیک کړئ. په دې کله تاسو کلیک کوئ تاسو مخ ته به داسې یو پیج کولاو شي. دلته به تاسو خپل شناخته کارت نمبر ورکړئ بغیر د ډیش نه. بیا به لاندې تاسو کلیک کړئ I am not a robot. تاسو په دې باندې کلیک کوئ، بیا لاندې به سبمټ باندې کلیک کړئ. چې کله تاسو په دې کلیک کوئ نو دا تاسو لیدلی شئ چې ستاسو په نوم باندې څو سیمان دي. 2 سیمان دي، 3 ټیلنار دي، ټوټل 105 سیمان دي په دې شناخته کارت باندې. نو که ویډیو خوښه شي نو ملګرو سره مې شیر کړئ. زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. د دې